سلامونه قدرمنو مینوالو یو ځل بیا ښه راغلاست. زه یم ستاسې ښوونکی شاه جهان سنګین او تاسې ګورئ د ګرافیک ډیزاین کلاس نمبر 6. په کلاس نمبر 6 کې به موږ تاسې په اډوب فوټوشاپ کې شیپس وایو چې شیپس د څه لپاره کارول کیږي او څه رول لري. نو راځئ چې پیل کړو. مینوالو یو ځل بیا ښه راغلاست. شیپس په فوټوشاپ کې یا په ډیزاین کې موږ په لومړي درس کې ویلي وو چې ډیری ډیزاینونه د شیپ نه بغیر یا د شکلونو نه بغیر نیمګړي وي. شیپس په څو ډوله دي چې په فوټوشاپ کې، السټریټر کې او د ډیزاین په ډیرو کارونو کې موږ ور ضرورت لرو. دا شیپس په دا ډول دي: ریکټنګل ټول، راونډډ ټول، پولیګان ټول، سټار ټول او کسټم شیپس. کسټم شیپس یعنې هغه شیپس چې موږ یې په خپله جوړوو، چې هغه شیپس په فوټوشاپ کې نشته دی یا د ډیزاین په قانون کې، په اصولو کې نشته دی. نو دا شیپس راځئ چې په فوټوشاپ کې عملي کار وکړو او زده یې کړو. نو د دې لپاره چې شیپس وپېژنو، زه راځم فایل منیو ته. په فایل منیو کې په نیو باندې کلیک کوم، کنټرول ان شارټ کټ دی د دې. ما په دې کلیک کې دلته راځم د آرټ السټریشنز منیو ته راځم. په دې کې په دغه زر په زر کې چې کوم ساینس دی په دې کلیک کوم چې دا ډېر کله د ډیزاین دپاره کارول کیږي. رایټ کریټ. ښه، شیپس په فوټوشاپ کې په ټولز بار کې وي. تاسو لیدلی شئ دغلته ټولز بار د چپ خواته، په دې کې لاندې چې راشئ دلته شیپس وي. په دې باندې چې یو کلیک وکړي، یعنې لیفټ کلیک، بای ډیفالټ دغه څلور قونجه فکس شیپ وي چې دا کارول کیږي او دا جوړوو، دې ځینې راخلو. بیا دې کې چې کله رایټ کلیک په دې باندې وکړئ، دلته مختلف شیپس دي. ریکټنګل ټول دی، بیا راونډډ ریکټنګل ټول دی، الیپس ټول دی، بیا پولیګان ټول دی، لاین ټول دی او کسټم شیپس دي. نو کله چې په دې باندې کلیک وکړئ، دغلته پورته په آپشنز بار کې د دې خپله منیو خلاصیږي. آپشنز دي په دې کې. دلته تا ته وایي چې ته څه شی غواړې چې وکړې. پیت جوړ کړې. پیت یوازې یو خط ته وایي چې دا به په راتلونکي درسونو کې موږ او تاسې وایو. اوس به یې معمولي غوندې ټچ کړو چې تاسې یوازې لږ دې سره بلد شئ. زه شیپ باندې دلته کلیک کوم. بیا دلته په رایټ کې ښي خواته فل یعنې د منځ رنګ، یعنې ډک شي باید دا فل. په ورډ کې هم شته دی، په ایکسل کې هم شته دی او اکثریت د ډیزاین په پروګرامونو کې دې ته فل وایي. په فل باندې چې کلیک کړې، مختلف رنګونو پریسیټس دلته تا ته وایي چې ته کوم رنګ غواړې. دا رنګونه اماده رنګونه دي چې دا هم ډېر کله د ډیزاین لپاره کارول کیږي او سټانډرډ کلرز دي دغه رنګونه چې تاسې ګورئ. زه به دا ټول بند کړم. راځم دلته په دې باندې کلیک کوم، خپل د خوښې کلر اخلم دې دپاره. په دې چې کلیک کوئ، دلته دغه شیپس دي، په دې ما کلیک کوئ او بیا راځم دغلته یو شیپ ډریګ کوم یا جوړوم. ګورئ دا شیپس دی، دا شیپ جوړ شو. زه کنټرول زیډ وهم، بیرته دا له سره راخلم. بیا راځم په شیپ باندې کلیک کوم، په ریکټنګل ټول باندې کلیک کوم او دلته فل باندې کلیک کوم. فل کې ورته وایم چې ما دپاره دغه اورنج کلر مناسب دی، اوس یې اخلم. په دې باندې چې کلیک کې بیا سټروک دی. سټروک په فوټوشاپ کې بارډر ته وایي. هر کله چې تاسو ډیزاین ته غواړئ چې د هغې ټولو خواوو یو بارډر وي، نو سټروک دې ته وایي. د ډیزاین په ژبه کې ورته سټروک وایي. په ورډ او په ایکسل او په دې پروګرامونو کې دې ته سټروک نه وایي، هلته بارډر ورته وایي او دلته سټروک ورته وایي. په سټروک باندې ما کلیک کړی، زه ورته چې نو سټروک. فعلا ما دپاره هېڅ سټروک نه دی په کار. ما دا دې باندې چې کلیک کوي، په دې معنا چې یعنې هېڅ سټروک. هلته سره لیکه پکه شوې چې نو سټروک، نن. په دې ما کلیک کوي، دغلته یو شیپ جوړوم. دا مې یو شیپ شو. بیا دلته بل شیپ جوړوم، بل شیپ مې جوړ کړ. نو دا دی شیپ ټول. کنټرول زیډ وهم یا هم دغه ټول سلیکټ کوم او بیک سپیس ټول مې ډیلیټ کړم. زه راځم بیا دلته په فل کې دلته مختلف اپشنونه دي چې تاسې غواړئ. سالډ کلر دی چې سالډ کلر باندې الریډي موږ کلیک کړی دی. دغه کم رنګ چې موږ واخلو دې ته سالډ رنګ وایي، یعنې یو رنګ ته، پاک رنګ ته، سوچه یو، دې ته سالډ کلر وایي. په ډیزاین کې په د ډیزاین چې څومره پروګرامونه دي دې ته سالډ کلر وایي. زه بیرته کنټرول زیډ کوم او انډو کوم. ته راځم په فل باندې کلیک کوم، ورته وایم چې ګریډینټ یعنې مختلف رنګونه.
سالډ یو رنګ ته وایي او ګریډینټ ډېرو رنګونه دي. په ګریډینټ باندې ما کلیک کوي او دلته وایي چې هماغه خبره ده چې په سالډ کې هم تاسو ته ځینې د کلرز پریسیټس وي، دا ګورئ مختلف ګریډینټس دي، څو ډوله رنګونه دي چې دا ستاسو په شیپس کې اپلای کیږي. نو دا تاسو ګورئ چې دلته دا شته دی. بیا دلته بیسک یعنې ابتدایي رنګونه چې دا هم ډېر زیات کارول کیږي. دا مختلف شیپس رنګونه دي، ګریډینټس کلرز دي چې تاسو کولی شئ دنه استفاده وکړئ. او تاسو کولی شئ چې کسټم خپل د خوښې رنګ هم دې ځنه انتخاب کړئ. په دې باندې چې کلیک کوئ دلته اپیسیټي ده، یعنی اپیسیټي موږ تاسو په لیرز کې ویلي چې غواړئ ټرانسپیرنټ کړئ، یعنې هغه رنګ له منځه ویسئ او شاته بیکګراونډ ښکاره شي. نو زه په دا لاندې کلیک کوم، ډبل کلیک په دې باندې چې کلیک کوئ دلته رنګ راځي. ما دغه رنګ سلیکټ کړئ، بیا د ښي خواته دویم رنګ سلیکټ کوم، دا شو زما رنګ. اوس چې کله دا تاسې راواخلئ ډریګ کړئ ستاسو رنګ دغه شی راغی. زه بیا راځم دلته ورته وایم چې دغه زما چې کوم رنګ دی په ده باندې ماته دغه رنګ واخلئ. ګورئ دا زمونږ شیپ ټول شو چې شیپ ټول څنګه کارول کیږي. سیم خبرې چې دلته کومې په ګریډینټ کې دغه رنګونه جوړولی شو، دا په سټروک کې هم شته دی چې سټروک کې هم تاسو کولی شئ ګریډینټ اپلای کړئ. زه په ګریډینټ کې راځم، دلته ورته یو بای ډیفالت یو پریسیټ یعنی جوړ شوی رنګ چې د فوټوشاپ د خوا نه ریکمنډډ کلرز چې دا پکې جوړ شوي دلته پراته دي. ګورئ دا زما سټروک، ګورئ سټروک جوړ شو. اوس که تاسو غواړئ چې یوازې سټروک دی وي خو فل دی نه وي، یعنې فل نه غواړئ، نو څنګه چې موږ په فل کې وویلې په سټروک کې چې په دې باندې کلیک کړئ نو ستاسو هغه رنګ د منځه ځي. زه راځم په فل کې ورته وایم چې نو فل، یعنې منځ کې ماته رنګ نه دی پکار، ماته یوازې بارډر پکار د سټروک. نو سټروک ته به راشئ، په سټروک مو چې کلیک کړه دلته دغه رنګونه دي چې تاسو کولی شئ د خپل خوښې رنګ انتخاب کړئ. په دې کلیک کوئ او بیا دلته خپل شیپ ډریګ کړئ، دا جوړ شو ستاسو سټروک. نو دا د شیپ هغه د کلر دغه د آپشنز یا سیټینګز دي چې کولی شئ دې نه موږ شیپ جوړ کړو. بیا یو مسله دا ده چې تاسو غواړئ چې د خپلې خوښې سایز شیپ جوړ کړئ فکس. ځینې وخت چې کله تاسو ډیزاین جوړوئ، زه د کیسز سره ډېر مخ شوی یم په تیر وخت کې چې یو ډیزاین د یو ځای دپاره جوړوئ یا پرنټ کوئ چاپ کوئ، نو د هغې هره برخه تا ته ویل کېږي چې په چپ خوا کې ماته په 100% کې یو فونټ یو ډیزاین کې یو شیپ واچوه، دلته په دومره سایز کې واچوه، نو هغه تقسیمیږي. نو تاسو کولی شئ دلته اوس د خپلې خوښې سایزډ فکسډ سایز شیپ هم جوړ کړئ. دلته په دې باندې کلیک کوئ، زه ورته وایم چې ماته په 1.5 پکسلو کې شیپ پکار ده. کله چې په دې کلیک کوئ دغلته زما سټروک یا شیپ کریټ شو. نو یو ځل بیا درته وایم چې اوس زه راځم دغلته دغه نور شیپس نه کار اخلم، دې کې به پریکټس کوو. زه غواړم چې 50 په 50 کې ماته شیپ پکار دی. ریکټنګل شیپ خو موږ ویلې او سټروک هم موږ ویلې، نو هیله ده چې په دې باندې پوه شوي. دغه کوم آپشنز چې دي دا به انشاءالله موږ تاسو په راتلونکي کې وایو چې دا لږ اډوانس کارونه دي. زه اوس غواړم چې تاسو د ابتدایي کارونه زده کړئ، اډوانس ته به بیا وروسته لاړ شو. راونډډ ریکټنګل د دې دغه څلورې خواوې یا کونجونه چې دي دا لږ راونډ وي، ګرد وي، او دا هم د ډیزاین دپاره ډېر کارول کېږي، په ډیزاین کې ډېر زیات کارول کېږي. دا زه دلته یو شیپ راخلم، ګورئ د دې دغه کوم کونجونه چې دي دا تاسو ته ښکاري دا راونډ دي، نو دا هم تر خپل ځایه په ډیزاین کې کارول کېږي. دلته به زه یو رنګ واخلم او دغه سټروک به له منځه یوسم، یوازې فل یعنې یوازې یو شیپ به واخلم چې سټروک ونه لري. ګورئ دلته دغه ما سره دا جوړ شو. بیا الیپس ټول دی چې دا مکمل ګرد شیپ دی. ګورئ دغسې یو شیپ دلته جوړ شو، او هماغه ټول سیټینګونه چې سټروک دی یا سالډ دی ګراډینټ دی، تاسو هر شیپ چې ستاسې خوښه هغې کې اپلای کولی شئ. بیا دلته پولیګان دی چې دا هم ډېر جالبه ټول دی او په ډیزاین کې ډېر زما خو شخصا خپل ډېر زیات خوښېږي او په ډېری ډیزاینونو کې دا د ایلیمنټس په شکل یا د عکس په کچ هم په دې شیپ کې مونږ کاروو. دلته ما یو شیپ کریټ کړی، دغسې یو شیپ راغی. ګورئ چې دا 15 کونجونه لري او
ډېر جالبه شیپ دی دا هم. کولی شئ چې دې ته دغه کله چې په دې باندې کلیک وکړئ له دې مخکې چې دا شیپ دلته ډراګ کوي دلته دغه قنجونه زیاتولی شئ. نو زه غواړم چې دلته 10 قنجه ډیزاین جوړ کړم، یو شیپ واخلم. دا زما پولیګان ډېر جالبه ټول دی او په دې باندې پریکټس وکړئ. ډېر جالب ډیزاینونه او ښکلي ډیزاینونه په دې کې جوړولی شئ. ما بیرته دا شیپ ډیلیټ دې ځای نه زه راځم ورته دا لاین ټول به بیا وروسته ووایو، دا څومره لږ اډوانس دی او بیا به په دې کې کار وکړو انشاءالله. کسټم شیپس دا د دې کې ځینې شیپس چې دا د فوټوشاپ د خوا نه آماده شیپس دي، لکه دلته ګورئ دغه یو ونه ده، دا یو ونه جوړه شوه دلته ګورئ. مختلف قسم شیپس دي. بیا دلته په دې باندې کلیک کوئ، دلته دا بند کوي بوټس فلاورز، یعنی مختلف شیپس چې دې نه کار اخیستلی شئ. او دا ګوره کښتۍ ده، ډېر جالب شیونه دي په دې کې. زه به دلته یوه کښتۍ رسمه کړم، دا ګورئ دا هم تاسې کارولی شئ، ډېر جالب شیپس دي. نو کسټم شیپس یعنی هغه شیپس چې تاسې په خپله جوړ کړي وي او ځینې وخت د انټرنیټ د لارې تاسو ځینې شیپس ډاونلوډولی شئ چې هغه به موږ په راتلونکي کې وایو چې پریسیټس څنګه کولی شو د ګوګل نه آماده شیپس راوړو دلته وکاروو. ډېر جالب شیپس دي، لکه آیکنز وي، د موبایل آیکنز وي، سوشل میډیا آیکنز وي، هغه هم شیپس دي، دلته نه موږ کار اخیستلی شو. نو دا و د شیپس ټولز. اوس راځو یو مهم چپټر ته چې دا د شیپس 50% کارونه په دې کې کېږي. کله چې تاسو شیپس باندې د یو ریموف ټول باندې کلیک کوم چې تاسو ته لږ واضح شي، بیرته راځم په شیپ باندې کلیک کوم. دلته چې کله تاسو یو شیپ ډراګ کوئ اټومیټیک دغلته یو پراپرټي ښي خواته یو پراپرټیز اوپن کېږي. دا پراپرټیز لکه څنګه چې تاسو لیدلي چې موبایل کې په یو عکس باندې کلیک کوي که نه سلیکټ کې لاندې راشي یو پراپرټیز وي، یا په وینډوز کې یو فولډر باندې کلیک کوي یو عکس باندې لاندې پراپرټیز وي. دغه شیپس خپله پراپرټي لري په فوټوشاپ کې چې دا کې لږ سیټینګونه دي. دلته به راشو به وایو چې اوس هماغه خبرې دلته هم شته، خو دلته لږ اډوانس دي چې کوم موږ په آپشنز بار کې پورته وویلې، موږ دلته موږ تاسې وویلې. دغلته به راشو په پراپرټیز کې چې کله کلیک کوئ نو هماغه فل او ګراډینټ او د سټروک خبرې دي چې موږ په آپشنز بار کې وویلې، او دلته هم ځینې خبرې دي. زه په دې سټروک باندې کلیک کوم، دلته راځم دا خوا کوم او دلته ټایپ اف سټروک دی چې سټروک ته کولی شئ ډیزاین ورکړئ، د سټروک سایز ډبل کوي، نری کوي، دغه خبرې دي. بیا دلته زه ورته وایم چې دغه سټروک که تاسو ګورئ چې دا کوم پید دی د دې چې دا د آوټ سایډ غواړئ جوړ کړئ که انسایډ دا شیپس تاسو ته جوړ شي. دلته چې کله په دې باندې کلیک وکړئ ګوره دا سنټر ته راغی، لاندې کلیک کوئ په دې باندې په آوټ سایډ یعنی ستاسې پید دننه دی خو سټروک ستاسې آوټ سایډ راځي چې دا په ډیزاین کې پریکټس وکړئ، کله ډېر زیات پکارېږي دا. بیا دلته ځینې خبرې دي چې دا اوس وایو چې دا څه دپاره کارول کېږي. زه غواړم چې دغه یو قنچ د دې شیپ زه غواړم چې دا یو قنچ د دې ډیزاین لږ ګرد کړمه. نو دغلته یو زنځیر دی، یعنی دغه ټولې خواوې یو بل سره تړلې دي. که ته دا یو قنچ دغسې کش کې ټول راوند شي، زه کنټرول زد وهم، زه ورته چې نو ماته یوازې دغه یو قنچ دغسې ښه ګورې په دې چې کلیک کړي ښي خواته کش کړي خوا دې خوا دغسې کېږي. نو دا شیپ چې دغسې کارول کېږي. په دې کې پراپرټیز کې ډېرې خبرې دي چې دا لاندې دا به انشاءالله موږ تاسې په نیکسټ کلاس کې وایو چې کله لږ اډوانس کارونه. اوس دپاره زه فکر کوم چې دا بس دی او په دې کې پریکټس وکړئ په دې هیله چې دغه درس سره مو اشنایي پیدا شوي او شیپس مې پېژندلي وي. بیا یې وایم چې څومره ډېر پریکټس وکړئ، څومره ډېر کار وکړئ، هغومره به تاسې ډېر څه زده کوئ.
ډیزاین او فوټوشاپ د ګرافیک ډیزاین څومره پروګرامونه چې دي دا بغیر د پریکټس نه زده کیږي. حد اقل په ورځ کې 1 ساعت پریکټس وکړئ چې تاسو یو څه زده کړئ. څومره چې تاسو پریکټس کوئ تاسو ته به مشکلات مخې ته راځي. کله چې تاسو ته مشکلات مخې ته راشي تاسو ورته د حل لارې پیدا کوئ. که 2 ټولز ما تاسو ته ټیچ کړل 4-5 به تاسو په خپله زده کوئ. سیم دا زما خپل هغه تجربه ده. کله چې ما درس ویلې هغه وخت موږ په پېښور کې ژوند کوو نو استاد به چې یو ټول موږ ته رازده که باور وکړئ چې 2 یا 3 ټولز به ما په خپله له خپل ځانه ځکه چې زما شوق دومره ډېر چې شپه ورځ به ما پریکټس کوو. یعنې زما بیخي دومره علاقه وه چې کله کله تر سهاره به ما کار کوو او زه به په کمپیوټر ته ناست یم. هغه وخت کې نه دومره امکانات اوس خو دا د کمپیوټر هم ډېر اپډیټ شوي دي، پروګرامونه هم اپډیټ شوي دي، برق هم شته دی، ډېر زیات سهولتونه شته دی چې تاسې کار وکړئ. نو دا اوس زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې شیپ څه ته وایي او څنګه کارول کېږي په دې هیله چې یو څه مو زده کړي وي. که کومه پوښتنه لرئ خپله پوښتنه ما سره د یوټیوب د لارې په کمنټونو کې شریکه کړئ. زه به حتمي ستاسې پوښتنو ته ځوابونه درکوم. که دا ویډیو چې ستاسې خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړئ او له خپلو ملګرو دوستانو سره یې شریک کړئ. مینه او درناوی د الله په امان، ښې چارې.